سلامونه علیکم هیله ملګرو هیله لرم ټول روغ او جوړ اوسئ. ښه راغلاست د حوصله نننۍ درس ته. لکه څرنګه تاسو خو پوهېږئ په تېر درس کې موږ او تاسو د فایل اکسټنشن په هکله معلومات ترلاسه کړ. په دې درس کې به موږ او تاسو د ډیټ اینډ ټایم د سیټینګ په هکله معلومات ترلاسه کړو چې څنګه په خپل کمپیوټر کې ساعت او تاریخ باندې تنظیمات راوړو. دې لپاره چې د ساعت او تاریخ سیټینګ ته لاړ شو، موږ کولی شو چې په نوټیفیکیشن ایریا باندې رایټ کلیک کړو او نوټیفیکیشن سیټینګز باندې کلیک کړو، او یا هم موږ راشو نوټیفیکیشن ایریا باندې رایټ کلیک وکړو او اډجسټ ډیټ اینډ ټایم باندې کلیک وکړو. کله چې موږ اډجسټ ډیټ اینډ ټایم باندې کلیک وکړو نو ګورئ هماغه د ډیټ اینډ ټایم سیټینګ ته خلاص کیږي. دلته لومړی وګورئ موږ ته ساعت ښودلی او لاندې موږ ته تاریخ ښودلی چې تقریبا 9 بجې د سهار دي او یکشنبه ده د اګست 3 ورځ 2025 کال. او دلته موږ ته زون ښایي چې موږ په کوم زون کې اوسېږو، کابل کې اوسېږو، جلال آباد کې اوسېږو، کندهار کې اوسېږو، یا هم مثلا کندوز کې اوسېږو، کونړ کې اوسېږو، لغمان کې اوسېږو، کوم زون کې اوسېږو. او دلته هم موږ ته ریجن ښایي چې موږ په افغانستان کې اوسېږو، یا هم مثلا په هند کې اوسېږو، یا هم مثلا په پاکستان کې، یا په یا هم مثلا په لندن کې او داسې نور ریجنز. بل دلته وګورئ موږ سره لیکلي set time zone automatically، یعنې همدغه ټایم زون باید په اتوماتیک ډول سره آن شي یا هم آف شي. مثلا که چیرې موږ په خپل کمپیوټر کې ګوګل مپ اپلیکیشن ولرو نو وګورئ د هغې په طریقه سره به ټایم زون په اتوماتیک ډول سره خپل ځان تغییر او تبدیل کړي. مثلا که چیرې موږ په خپل کمپیوټر کې ګوګل مپ ولرو نو ګوګل مپ دا تشخیص کولی شي چې موږ اوس په کوم زون کې اوسېږو یا هم موږ اوس په کوم ریجن کې اوسېږو. نو د هماغه ګوګل مپ په واسطه همدغه ټایم زون په اتوماتیک ډول سره تغییر کیږي. او بل که چیرې موږ راشو همدغه ټایم زون په اتوماتیک ډول سره آف کړو نو ګورئ دلته به موږ ته یو بل آپشن راکړي. مثلا تاسو غواړئ چې مینوال سره کوم زون ځان ته انتخاب کړئ. مثلا موږ غواړو چې ځان ته تاشکند انتخاب کړو، یا هم مثلا ځان ته اسلام آباد انتخاب کړو، یا مثلا کراچي، یا هم کلکتا، یا هم چنای، یا هم ممبئی، یا هم نیو ډیلي. نو مثلا که چیرې موږ راشو اوس نیو ډیلي انتخاب کړو نو ګورئ په اتوماتیک ډول سره ساعت هم تغییر مومي او زون هم تغییر مومي. او که چیرې موږ راشو مثلا اسلام آباد انتخاب کړو نو ګورئ ساعت هم تغییر مومي او زون هم تغییر مومي. او که چیرې موږ دوباره راشو set time zone آن کړو نو ګورئ ساعت دوباره تغییر خوري او زون هم دوباره کابل انتخاب کیږي. او موږ ته یو نوټیفیکیشن هم راکوي چې ټایم زون چینج شوی دی، یا هم ټایم زون مثلا د کابل څخه اسلام آباد یا هم کراچي ته بدل شوی دی. او بل که چیرې موږ ګورو موږ ته یې بل آپشن راکړی set time automatically، یعنې همدغه ساعت په اتوماتیک ډول سره ځان تنظیم کړي. مثلا که چیرې زموږ ساعت کوم مشکل ولري نو موږ که چیرې دې څخه راشو په اتوماتیک ډول سره خپل ساعت موږ جوړولی شو. که چیرې موږ دا آف کړو نو ګورئ دلته موږ ته یو آپشن راکوي د چینج په نوم. که چیرې موږ په دې چینج باندې کلیک وکړو نو ګورئ لومړی موږ ته ډیټ ښایي بیا ټایم ښایي، یعنې موږ کولی هم چې هم ډیټ کې تنظیمات راوړو او هم ټایم کې، یعنې هم کولی شو موږ ډیټ تغییر کړو یا هم تاریخ تغییر کړو او هم ساعت، مثلا شپږ بجې نه 4 بجې، یا هم مثلا 50 دقیقې نه مثلا 9:50 دقیقې، یا هم مثلا که چیرې موږ دلته راشو مثلا 22 دقیقې، یا هم مثلا 1 دقیقه، یا هم مثلا 3 دقیقې، یا هم 4 دقیقې، یا هم که چیرې موږ غواړو چې همدغه تاریخ صحیح ده یا هم همدغه ساعت صحیح ده بیا کینسل وایو. او بل که چیرې موږ ګورو تاریخ هم موږ بدلولی شو، مثلا اګست نه مثلا نوفمبر، یا هم سپتمبر، یا هم مثلا فبروري، یا هم جنوري، یا هم 3مه ورځ نه 2مه ورځ، یا هم 6مه ورځ، یا هم مثلا
یو دېرشم ورځ یا هم مثلا دېرشم ورځ یا هم کال 2025 نه مثلا 2055 یا هم مثلا 1956 یا هم مثلا 1995 او یا هم که چیرې وایو همدغه تاریخ صحیح دی یا هم نننی تاریخ صحیح دی موږ ته باید هېڅ تنظیمات رانشي بیا کینسل وایو. او بل که چیرې موږ وګورو دوباره راشي همدغه ساعت اتوماتیک ډول سره تنظیم کړو نو وګورئ ساعت به بېرته خپل ځان تنظیم کړي 6:50 ته. او بل دلته موږ ته ویلي set time and date in the system tree icon یعنې همدغه نوټیفیکیشن ایریا یا هم سیستم tree icons په برخه کې هم موږ ته ساعت او تاریخ وښودل شي. که چیرې موږ دا غیر فعال کړو نو وګورئ تاریخ او ساعت په نوټیفیکیشن ایریا یا هم set یا هم په سیستم tree icon کې نه ښودل کیږي. او که چیرې موږ راشو دلته موږ ته یو بل آپشن هم راکړی مثلا show second and system tree clock use more power یعنې موږ سره ثانیه‌ګر هم وښایي په دغه نوټیفیکیشن ایریا کې د ساعت په برخه کې. خو که چیرې موږ دا کار آن کوو یا هم د دې کار څخه ګټه اخلو نو زموږ د کمپیوټر ډېر چارج به مصرف شي. وګورئ دغه آپشن اوس غیر فعال شوی دی. اوس څه کار وکړو چې دا آپشن فعال شي؟ موږ راځو همدغه show time and date in the system tree icon فعال کوو. اوس که چیرې موږ وګورو همدغه آپشن ورسره هم فعال شو. اوس که چیرې موږ دا آپشن فعال کوو نو وګورئ د ساعت په برخه کې موږ ته ثانیه‌ګر هم ښایي مثلا 7:23 ثانیې یا هم 7:26 ثانیې 28 ثانیې. او که چیرې موږ دا غیر فعال کړو نو وګورئ ثانیه‌ګر دوباره له منځه ځي. نو موږ کولی شو چې د دې آپشن څخه ګټه او تاوان هم ترلاسه کړو ځکه چې که چیرې موږ دا آپشن آن کړو یا هم فعال یې کړو نو موږ کولی شو چې ثانیه‌ګر هم وګورو چې څو ثانیې تېرې دي مثلا د 7 بجو څخه. او که چیرې موږ دا آپشن غیر فعال کړو یا هم پرې ګټه وانه کړو بیا زموږ د کمپیوټر چارج به زر مصرف نشي. او که چیرې موږ دا آپشن فعال کوو زموږ د کمپیوټر چارج به زر مصرف شي. بل وګورئ موږ سره یې په اډیشنل سیټینګ کې ویلي دي sync now last successful time synchronization August 2nd 2025 9:35 PM یعنې هماغه synchronization یا هم synchronization چې موږ ورته په ساده اصطلاح د خپل د کمپیوټر ساعت د مشکلاتو حلول چې ورته وایو یا هم د تاریخ د مشکلاتو حلول ورته چې وایو هغه مثلا کوم کال کې شوی دی مثلا تېره ورځ یا هم شپه تقریبا 10 بجې وې چې ما خپل کمپیوټر سینکرونایز کړ. او بل که چیرې موږ وګورو ټایم سرور ښایي یعنې همدغه زموږ د کمپیوټر ساعت د کوم سرور له لارې سپورټ کیږي یا هم سپورټ کیږي حمایه کیږي. چیرې موږ دلته وګورو ټایم سرور یې لیکلی time.windows.com یعنې د time.windows.com په واسطه زموږ د کمپیوټر ساعت سپورټ کیږي. او که چیرې زموږ کمپیوټر مشکل لري نو موږ کولی شو چې دا سینکرونایز همدا اوس هم وکړو. مثلا که چیرې موږ په سینک ناو باندې کلیک وکړو نو وګورئ زموږ د کمپیوټر ساعت د سینکرونایزیشن په حالت کې اوس قرار لري. دلته وګورئ موږ ته ویلي show additional calendars in the task bar یعنې موږ ته په دغه ټاسک بار کې یا هم د نوټیفیکیشن ایریا په برخه کې نور ساعتونه هم وښایي مثلا د چاینا د لونار ساعت وښایي یا هم مثلا د چاینا د سمپلیفاید ساعت وښایي یا هم د ټریډیشنل کلندر په بخښنې سره کلندر موږ ته سمپلیفاید وښایي د چاینیز یا هم ټریډیشنل چاینیز کلندر موږ ته وښایي. که هر کوم یو زموږ خوښه و هغه مو اډ کولی شو. مثلا که چیرې موږ په سمپلیفاید چاینیز لونار باندې کلیک وکړو نو وګورئ دلته موږ سره د چاینیز ساعت کلندر هم اډ شو. او که چیرې موږ راشو مثلا ټریډیشنل چاینیز لونار باندې کلیک وکړو نو دلته وګورئ موږ ته په نوټیفیکیشن ایریا کې د چاینیز لونار یا هم ټریډیشنل کلندر هم اډ شو. او که چیرې موږ غواړو چې هیڅ کلندر نور اضافه نشي
نو موږ دلته راځو ډونټ شو اډیشنل کلینډرز باندې کلیک کوو او اوس که چیرې راشو وګورئ هیڅ کوم ساعت موږ سره یا هم کلینډر موږ سره شتون نه لري. او اوس وګورئ موږ ته وایي time synchronization failed. Please check network connectivity and retrieve. موږ په هغه صورت کې خپل کمپیوټر سنکرونایزیشن کولی شو چې کله موږ په نت سره یا هم د انټرنیټ سره وصل اوسو. خو اوس برقونه تللي دي او موږ د نت سره وصل نه یو، نو موږ نشو کولی چې خپل کمپیوټر سنکرونایز کړو. او بل دلته وګورئ موږ ته related links لیکلي یا هم هماغه اپشنونه چې د ډیټ اینډ ټایم سره رابطه لري یا هم په اړیکه کې دي. language او region د language او region اپشن به موږ انشاءالله په راتلونکو درسونو کې ووایو. په دې درس کې به موږ او تاسو یوازې د relate links په برخه کې additional clocks اپشن ولولو. د additional clocks په اپشن کې وګورئ دلته لومړی موږ ته لیکلي date and time، یعنې که چیرې موږ غواړو چې نور ټایمز هم په خپل کمپیوټر کې اضافه کړو، دا کار هم کولی شو. مثلا موږ غواړو چې د اسلام آباد او د اسلام آباد کراچۍ ساعت هم موږ سره اډ شي، یا هم غواړو چې د نیم کلکته د نیم هند یا هم د چاینا کلکته ممبئی او نیو ډلهي ساعت هم موږ سره اډ شي، دا کار موږ هم کولی شو. اوس که چیرې موږ په اپلای باندې کلیک وکړو، نو اوس که چیرې موږ راشو په نوټیفیکیشن ایریا باندې، نو دلته وګورئ موږ ته لیکلي اسلام آباد 35 هندیا 85، یعنې په اسلام آباد کې اوس 9 بجې دي او په هند کې 8 بجې دي. او که چیرې موږ راشو دغه دوه ساعتونه غیر فعال کړو او موږ په اپلای باندې کلیک وکړو، او اوس که چیرې موږ دوباره راشو په نوټیفیکیشن ایریا کې، نو وګورئ هیڅ ټایم یا هم هیڅ زون دلته موږ سره قرار نه لري. او دلته موږ کولی شو چې د نوټیفیکیشن ایریا په برخه کې کلندر وګورو او هماغه نوي نوټیفیکیشنز یا هم میسیجونه. او که چیرې موږ اوس دوباره په اډیشنل کلاکس باندې کلیک وکړو، نو وګورئ دلته موږ سره بل اپشن دی د اډیشنل کلاکس د ډیټ اینډ ټایم په بخښنې سره ډیټ اینډ ټایم کې موږ کولی شو چې د خپل کمپیوټر هماغه زون او ساعت او تاریخ کې تغییرات راوړو او تبدیل او بدل کړو. او په اډیشنل کلاکس کې موږ کولی شو چې هماغه کلاکس اضافه کړو په نوټیفیکیشن ایریا کې. او په انټرنیټ ټایم کې هم موږ کولی شو چې خپل کمپیوټر سنکرونایز کړو، چې دا کار موږ په هغه صورت کې کولی شو چې کله موږ د نت سره وصل اوسو. نو دا موږ او تاسو سره د ډیټ اینډ ټایم اپشن او د ډیټ اینډ ټایم سیټینګ هیله کوم زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب او نورو ملګرو سره شریک کړئ. تر بل درس پورې ښه اوسئ.